صبر ورته وکړي دا ملکو صبر ته ضرورت نشي کوزوي قبر ته صبر ورته وکړي دا عالم نیک سړی و بیانونه به کول دیني بیانو پرې د کوزوي قبر ته صبر ورته وکړه مجاهد دی قبر ته کوزوا صبر ورته وکړه مالدار دی قبر ته کوز کا صبر وکړه واړه واړه بچي به جاړي قبر ته کوز کا صبر وکړه ښځه به جاړي قبر ته کوز کا صبر وکړه بوډۍ مور ته دروازې کې ولاړه ده چې جنازې راوته د سترګو نه اوښکې روانې دي زما زوی چېرته وړي صبر وکړه دې ته لږ کېده قبر ته یې کوزه رسول سلم وایي چې کله مړی وشي اسرعو بالجنازه دا جنازه زر زر وړئ سبحان الله چې قبر له ویسي یعنی دې خاورو اچولو کې نه بیلچې ته ضرورت شتي نه کشۍ ته ضرورت شتي په دې موټو کې په دې چونګونو سره دا قبر دله په یو څو منټه کې ډکوي او کله چې راورسي دا روح کوم ځای ته مرۍ ته وقیل من راق او په دغه ټیم کې بیا دا چغې خلک وایي راولئ څوک دمګر راولئ دم پې واچي څوک وایي ډاکټر راولئ چیږي او څوک وایي پلانې هسپتال ته یې ویسي څوک وایي امبولینس راولئ څوک څه وایي څوک څه وایي رب العالمین څه وایي وظن انه الفراق الله وایي دا خلک خو په دې خبرو باندې ښه دي خو دنه تپوس وکړي هغه ته پته لري چې دا جدایي وخت دی دا خلک هسې لیږي هغه ورته ګوري که تاسو لیدلی دا مړی زن کدم تاسو لیدلی دا مړی چې مړې سترګې تاوي راتاوي یو ته ګوري بل ته ګوري ویلی نه شي کنه دغه ورته وایي چې وخت ختم دی هسې ځان مه ستړی کوه وظن انه الفراق الله بیا څه وایي والتفت الساق بالساق الله وایي پنډۍ د پنډۍ سره جفته شي سبحان الله زار شم د الله د خوږو خبرونه والتفت الساق بالساق د ډېرې سختې نه دا پنډۍ د پنډۍ سره لګي او ما په خپله خپل یو خوږ ملګری او زړه ته نږدې ملګری چې کله وفات شو ما لمبه نو د هغه د پنډۍ د دې یو پنډۍ د بلې سره سمه مضبوطه وه نو زه وم یو بل ملګری نو موږ په زور د هغه د پنډۍ جدا کړه نو د یوې خپې دا ګېټۍ په دې بلې خپې په دې هډوکي کې دننه تللې وه دا ما په خپلو سترګو لیدلي نو موږ بې زور وکړو چې دا خپلو د دې بلې نه راکته کړو نو کله چې دا خپه موږ را جدا کړه نو د دې یوې خپې دا ګېټۍ دا کومه چې راوتي دا د بلې خپې په دې هډوکي کې ورننوتې وه نو بس دا زړه زموږ په هغه ټیم کې داسې دې مرۍ ته راغی چې په ده به څومره سخته تېره شوي چې ده دا هډوکې په دې یو بل هډوکي کې ورننویستی والتفت الساق بالساق او پنډۍ د پنډۍ سره لګي او یو معنی دا ده سبحان الله دا کفن چې دی د دې پنډۍ دا کفن دی د دې سري او پنډۍ مې د دې کفن د اخرنۍ حصه چې کوه دا پنډۍ دي دا اخرنۍ حصه پنډۍ ده لږي د انسان د پنډۍ سره ویې تړي د پاسه بې کپړه راواړي قصه ورته ختمه کړي والتفت الساق بالساق پنډۍ د پنډۍ سره ولګېده یا الله ولې إلى ربك يومئذ المساق الله وایي خپل رب ته په سفر باندې وتلی ځکه پنډۍ د پنډۍ سره ولګېده دا سفر دا موته باندې مرسي الله اکبر او پنډۍ به زما ستا د پنډۍ دا هم د لږي زما د پنډۍ هم د یو بل سره جفتي او ستا د هم جفتي چې دومره دا پته نشي چې کله به کېږي او دا پته نشي چې په کوم حال به کېږي او دا پته نشي چې په هغه ټایم کې موږ په څه باندې مصروف یو څه به کوو څه به نه کوو دوه شپې دي ځان سره یادې ساته په ذهن کې یوه شپه چې ته د دې بچو سره تېرې ملګرو سره تیرې او سم خوشحاله او پیسې کته پیسې بره دنیا مې دومره وګټله دومره د پاتې شوه کلي ته به په پلانې ورځ ځم په پلانې تاریخ ځم پلانې ځای کې مې ځمکه واخېسته او هغه باندې به کور جوړو واده مې سبا دی او پروګرام بل سبا دی دا یوه شپه ده دویمه شپه د مړو په منځ کې غلی به پروت دی ظاهري به غلی الله عالم چې په قبر کې به دننه سئ دا به په هغه ټیم بیا پته لګي سبحان الله دې خبرې ته ما سوچ کړی تاسو به ته هم سوچ کړی انشاءالله دا دنیا دومره زر ختمیږي دومره زر یو اعلان موږ په علاقو کې خو جومات کې اعلان کوي که نه الله وبخه پلانې هم مړ د یو اعلان نه د مرګ د قبره پورې چې کوم سفر دی دا د ګنټې نه هم کم وي هلکه خاوره پرې راواچوه ته دغه لرګي راوړه پلانې راوړه سلیپر راوړه هلکه داسې دغه شان وینځه اوچتې که دېخ وایه که اخ وایه که قصه ختمه صبر ورته وکړي دا ملکو صبر ته ضرورت نشي کوزوي قبر ته صبر ورته وکړي دا عالم و نیک سړی و بیانونه به کول دیني بیانو پرې د کوزوي قبر ته صبر ورته وکړه مجاهد دی قبر ته یې کوزوه صبر ورته وکړه مالدار دی قبر ته یې کوز که صبر وکړه واړه واړه بچي به یې جاړي قبر ته یې کوز که
صبر وکړه ښځه به چې جاړي قبر ته یې کوز کړه صبر وکړه بوډۍ مور ورته دروازې کې ولاړه ده چې جنازې راوته د سترګو نه اوښکې روانې دي زما زوی چېرته وړي صبر وکړه دې ته لږ کښېنه قبر ته یې کوزه و رسول سلم وایي چې کله مړی وشي اسرعو بالجنازه دا جنازه زر زر وړئ سبحان الله چې قبر له ویسي یعنی دې خاورو اچولو کې نه بیلچې ته ضرورت شتي نه کشۍ ته ضرورت شتي په دې موټو کې په دې چونګونو سره دا قبر دله په یو څو منټه کې ډکوي ناشنا خبره چې ما ته اوس ته کومه کوله هغه دا ده دا دنیا دومره زر ختمیږي دومره زر ختمیږي چې ته څنګه مړ شوې که نه دا نوم د ته هم څوک نه یادوي دې ته هم چې ته سوچ کړی مړ شو مړی کوم ځای کې دی جي مړی مه وایه پلانې صیب وایه صیب مې بلر کوه مړی کوم ځای کې دی هغه مړی به څه ټایم راوباسي داسې مه وایه محترم سړی و مشر سړی و سپین ږیری و اخوا شو مړی راوباسه دا مړی قبر ته کوز کړې که دا مړی د دغه ځای نه راواله مړی د دې ځای نه که مړی دې ځای نوم خو ته وایه که نه و یار څه دې تلي نوم ته ملا ته لا په دې سوچ کې چې ښځه به وي او بچي به وي او جیداد به وي دا هر څه ختمي دا نوم د ته هم څوک نه پرېږدي ستا دا نوم نه دی دا هم تا ته څوک نه پرېږدي نو یوه شپه دغه ده چې په تا باندې مرګ راشي او بیا روان شي د مړو طرف ته سبحان الله زنکدن په وخت کې دوه قسمه خلک الله یې تذکیره کړې په قرآن کې اولنی قسم الله سبحانه وتعالی څه وایي إن الذين قالوا ربنا الله یقینا هغه کسان چې دا خبره کړې ده چې رب زموږ الله دی ثم استقاموا عليه او به ژوند په هغې باندې تېر کړی تتنزل عليهم الملائكة الله وی ملائک راکوزي کم ټیم کې چې دنه ساخ تتنزل عليهم الملائكة وی ورته څه دي د غوږ کولاو کوي ألا تخافوا ولا تحزنوا ميريږئ په هغه څه باندې څه چې را روان دي او مه خفه کېږئ په هغه څه پسې چې دنه پاتې شو ولې وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون او ملائکو ته وایي موږ ته د هغه جنت زیری درکوو د څه چې الله لوس کړی خفه کېږه مه د شاته چې ستا د بچي دي الله به دوی حفاظت کوي د ستا د ښځه چې الله به حفاظت کوي ځکه چې کله مور پلار نیکاني الله وله بچي نه ضایع کوي واقعه د خضر علیه السلام تاسو ته یاد دی که نه خضر او د موسی علیه السلام ټول